یا قربان زما د زایا نصیب کم دے زارا چې په کتاب د سکندر ګورم پالونا کاسویلی مې د خولې نه تلې زارا د زړه په جوش به مې دیګونه بخیدنا پټو سترګو قسم نخورم زار څومره چې سترګې غړوم تا یادومه زما د زایا نصیب کم دی زارا چې په کتاب د سکندر ګورم پالونا راشه وګوره دلبره عشق دې اور دی کنه دی په لمبو مې وجود سوی لکه سپور دی کنه راشه وګوره دلبره عشق دې اور دی کنه دی په لمبو مې وجود سوی لکه سپور دی راشه وګوره دلبره عشق دې اور دی کنه دی په لمبو مې وجود سوی لکه سپور دی کنه دی یا قربان راشه وګوره چې غم دې دیوانه کړم زه د هر چا نه جدا بیګانه کړم زه نو بندیوانې د هجران په جیلخانه کړم زه د مجنون غوندې بیدیا کې زما کور دی کنه دی راشه وګوره دلبره عشق دې اور دی کنه دی په لمبو مې وجود سوی لکه سپور دی کنه دی راشه وګوره دلبره عشق دې اور دی کنه دی په لمبو مې وجود سوی لکه سپور دی کنه دی راشه وګوره دلبره عشق دې اور دی کنه دی په لمبو مې وجود سوی لکه سپور دی قدرمنو یقین وکړه په دې ټایم باندې پوه نه شو او چې پروګرام څه ټایم شروع شو څه ټایم ختم شو خو دا هغه وخت کې کېږي چې کوم ځای کې مینه خورېږي کوم ځای کې محبت خورېږي او دلته لایو میوزیک او دلته د یو بل سره مینه چې د پروګرام دا وینټ عایشه آفتاب په خپل اواز کې کنه صابر جانه نو بس د خیر سره بل پروګرام کې بیا ټایم ورکو ځکه چې موږ سره ټایم وخت هغه د خلکو خبره وي ټایم لاړو موږ نه که نه نو داسې کار دی قدرمنو پروګرام راغونډو دا پروګرام ستاسو په خدمت کې وړاندې کو محمد جمیل بشر د موږ سره مېلمه نیاز خان او په هارمونیم باندې موږ سره و افتاب حسین رباب باندې موږ سره امان الله او طبله نواز نیاز علي او بیا په تیره باندې موږ سره ډېر دروند شخصیت استاد نذیر ګل صاحب دلته تشریف راوړی بالکل د موسیقۍ تړون هم هغوی کړی او د هغوی هم ډېرې زیاته مننه چې دومره په مصروف ژوند کې هغوی موږ له دلته راځي خو هغوی دغه یو خبره وکړه چې دا زه چې دلته راشم نو ما ته سکون میلاویږي نو د هغوی هم ډېره مننه قدرمنو موږ ټول تاسو نه اجازه اخلو دا زموږ اواز در رسولو کې چې کوم ملګرو کوشش کړی دی
نو انعام الله سیف الله جان بی او دغسې محمد ظهور ټول اجازت ورکوي چې هر چرته اوسې الله هم خوشحاله ساته تل بریالي اوسئ د لوی الله په امان.